افغانستان سره په لوبه کې نیکولاسن پورن له توپوهنې سره ورانۍ کړی دی. دا چې دغه ویسټنډیزي توپوهونکي له توپ سره کوم ورانۍ کړی دی، ویډیو را سره طرفه پورې ګوري. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. د ویسټنډیزي لوبډلې وکټ ساتونکي او توپوهونکي نیکولاس پورن د افغانستان پر وړاندې په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې له توپ سره ورانۍ کړی دی چې د کامرې د سترګې ښکار شوی دی. نیکولاس پورن په ویډیو کې لیدل کېږي چې د توپ د خرابولو هڅه کوي چې بال ټمپرینګ هم ورته ویل کېږي او د کرکټ نړیوالې شورا د قانون تر مخه دا ډیر سخت جرم دی. نیکولاس پورن چې د افغانستان پر وړاندې د ویسټنډیز لپاره ډیره ښه توپوهنه ترسره کړې ده، هغه په تیره لوبه کې د ښې توپوهنې له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. خو د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ یا درېیمه لوبه کې لیدل کېږي چې نیکولاس پورن لاس ته کله توپ ورشي نو هغه هڅه کوي چې توپ په خپل نوک باندې خراب کړي ترڅو دوی وکولی شي چې افغان لوبغاړي په اسانۍ سره وسوځوي. تر دې مخکې د استرالیا مخکښ توپوهونکي سټیو سمیت، ډیوډ وارنر او کیمرون بیکنکرفټ په یوه لوبه کې توپ خراب کړی و چې د کرکټ نړیوالې شورا پرې سخت ګام پورته کړ. خو د استرالیا کرکټ بورډ په دغه جرم باندې درې واړه د یو کلن بندیز سره مخ کړل چې یو کال له هر ډول کرکټ څخه لرې پاتې و. د یادونې وړ ده چې د کرکټ په لوبه کې دا ډول پیښې ډیری ترسره شوي دي، خو دا به وروسته معلومه شي چې د کرکټ نړیوالې شورا د ویسټنډیز نیکولاس پورن په دغه حرکت باندې هغه ته کومه سزا ورکوي او که نه. ځکه په ویډیو کې په واضحه ډول ښکاري چې نیکولاس پورن د نوک په مرسته د توپ خرابولو هڅه کوي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.